د افغانستان په اړه غونډو کې د ملي سرود نه خپرېدو په اړه نیوکې او غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. سیاستوالو او مدني فعالانو د افغانستان په اړه ځینو جوړیدونکو غونډو کې د ملي سرود په نه خپرېدو نیوکې کړي دي. پخوانی ډیپلوماټه اصیله وردګ وایي ځینو وګړو چې د ولسواکۍ پر وخت کې د ملي ارزښتونو تر سوري لاندې امتیازات اخیستل اوس د افغانستان له ملي سرود سره حساسیت ښيي. پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هرات امنیتي غونډې په پیل کې د افغانستان د ملي سرود پر ځای یوه سندره وغږول شوه. د ولسواکۍ د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي هغه غونډې چې ملي ارزښتونه پرېږدي او تعصبي اجنډاوې مخته وړي د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره موثره نسخه نشي وړاندې کولی. اسلامي امارت د دوحې تړون په پایله کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ولسواکۍ اساسي قانون، ملي بیرغ او ملي سرود لغوه کړي دي. د اسلامي امارت ځینو ملاتړو او نورو ډلو د ولسواکۍ پر وخت هم په خپلو غونډو کې د ملي سرود پر ځای نورې سندرې او ترانې خپرې کړې وې. اغلې وردګ وایي له ملي ارزښتونو سره ضد او حساسیت له ډیموکراتیکو او بنسټونو او ولسواکۍ سره حساسیت دی او ډیروي چې له نیکټایي او دریشي پرته مې د داسې ډلو او اسلامي امارت ترمنځ بل هیڅ توپیر ونه لید. هغه همدارنګه ډیروي چې ملي سرود د کومې ډلې اړوند نه دی او نه هم پر چا تپل شوی بلکې د یو قانوني بهیر له لارې د هغه وخت د ټاکل شوي ولسي جرګې تصویب کړی چې د افغانستان د ټولو توکمونو استازي پکې وو. ملي سرود چې عبدالباري جهاني لیکلی د افغانستان اسلامي جمهوریت د اساسي قانون پر بنسټ پکې د 14 توکمونو یادونه شوې او په 2006 زیږدیز کال کې د ولسي جرګې له لوري تصویب شوی دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.